سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. سورة البقرة مقصد بیان د څلورو مسائلو: اثبات التوحید، اثبات الرسالت، جهاد و انفاق فی سبیل الله تعالی. سورت څلور حصو باندې تقسیم دی. اوله حصہ سل آیتونه. اوله حصہ کې اوله مسله اثبات التوحید ذکر کړي. دویمه حصہ آیت یوسل یونا یوسل شپږ اویایم پورې په دویمه حصہ کې اثبات الرسالت. دریمه حصہ یوسل اوه اویا نه 253 پورې. په دریمه حصہ کې جهاد فی سبیل الله. او څلورمه حصہ د 254 نه تر اخره پورې په څلورمه حصہ کې انفاق فی سبیل الله تعالی ذکر کړي. اول حصہ سل آیات دی. دا مزید تقسیم دی په دریو ابوابو. باب اول شل آیتونه پاغي کې بیانو د فرق ثلاثه کم چې فاتحه کې ذکر و اجمالا دلته مفصل ذکر کولو. باب دوم یوشتم آیت نه تر یو کم سلویخ پوری. و دویم باب کې اصل مسله و د دې حصې اثبات التوحید په عنوان د عبودو سره، خو خطاب دلته عام و ټولو خلکو ته خطاب و چې عبادت د یو الله کوي. باب سوم د آیت سلویختم نه تر آیت نمبر 96 پوری. په دې باب کې هماغه اصل مسله د دې حصې ذکر کوي، اثبات التوحید په عنوان د عبودو. خو دلته خطاب خاص کړی دی، بنی اسرائیل خاص کړي دي د پیغمبرانو بچیو لدی وجې. په دې باب کې د بنی اسرائیلو ته شپږ خطابات کوي، خو اول رکوع به طور تمهید راوړي. تمهید کې شپږ خبرې کوي. درې اصول د یهودیت ذکر کوي: تحریف، کتمان حق و ترک عمل، چې دغه اصول د پاره د انکار اصل سبب دی. او درې صفات د مؤمنانو راوړي: صبر، صلات او ایمان بالآخرت، چې دغه درې اوصاف دا سبب دی د پاره د منلو د عبودو د مسلې. نو بیا اول خطاب د آیت نمبر 29 نه تر آیت 2 پورې پاغه کې ذکر د نعم و اته، ذکر د نقم و دعا او تتمه و بالترغیب. دویم خطاب زمون شروع دی د آیت 3 نه 63 نه دا تر آیت نمبر 2 پورې 82 پورې دی. په دې دویم خطاب کې خباثات ذکر کولو. داغه پخوانو بن اسرائیلو چې کوم د موسی علیه السلام او اینه بعد زمانه کیو، او څلور خباثات ذکر کوي. دغه وروسته بن اسرائیلو چې کوم د نبی علیه السلام په زمانه کیو. او بیا په آخره کې تتمه بالتخویف بالبشارت ذکر کوي. دا د دې خطاب خلاصه. په دې کې مونږه درې خباثات ذکر کړي دي د پخوانو یهودو، دغه مخکینو مشرانو بن اسرائیلیانو. پاغي کې اول خباثت داغوی نقض العهود، پایت 3 او 4 کې وادي ماتول دا د دی یو خباثت او یو پلیتی وا.
بیا ورپسې واقع راوړه د همدې خواست سره مربوطه واقع د اصحاب السبت، او بیا هغې پسې دویم خباست ذکر کولو د پخوانو یهودو. دویم خباست د هغې تحلیل فی حکم الله، الحیل فی حکم الله، چل ول کول د الله په حکم کې. هغې آیت نمبر 58 نه 1 پورې ذکر کړی، 67 نه 71 پورې. او بیا 2 او 3 او کې 72 او 73 کې دریم خباستو د پخوانو یهودو قتل النفس و اتهام البری. نو دا درې پلیتې مونږ ذکر کړي. اوله پلیتی نقض العهود، دویمه پلیتی الحیل فی ذبح البقر یا الحیل فی حکم الله، دواړه ویل شي. او دریم قتل النفس و اتهام البری چې دا تاسو ته دا شان یادي. نو اوس نننی سبق کې آیت 74 آیت چې ما ولیستو، په دې آیت کریمه کې زجر دی. زجر ذکر کوي د موجوده یعنی رسته بن اسرائیلو ته. هغه بن اسرائیل چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د قرآن په زمانه کې موجودو، نو دا زجر هغوی له دی. بعض وی چې نه، دا زجر هماغه پخوانو بن اسرائیل له دی چې کوم د قتل النفس په وخت کې موجودو. خدا خبره صحیح نه ده، لکه په دې ځای کې تاسو به خطاب وګورئ ثم قست قلوبکم، نو د دې کوم خطاب نه دا معلومیږي چې دلته مخاطبین دا موجوده یعنی رسته بن اسرائیلو چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د قرآن په وخت کې. نو په دې آیت کریمه کې د دې آیت عنوان څه شی دی؟ زجر. چاته؟ موجوده بن اسرائیلو ته. پس شي باندې په دې رسته خبایثو چې دا خبایث ستاسو مشرانو کیو، تاسو ته دا بیان شو، دا واقعات تاسو ته ذکر شو، د دې نه پس هم ستاسو زړونه سخت شو. په کار دی زړونه هم نرم شوي وي، خو ستاسو زړونه بیا هم سخت شو. نو په دې انداز سره زجر ورکوي. بله خبره په دې آیت کې سبب هم ذکر کوي د انتقال د خبایثو د مشرانو نه کشرانو ته. دلته هغه اصل سبب هم ذکر کوي د انتقال د خبایثو چې دا پلیتې منتقل شوې چاته؟ مشرانو نه کشرانو ته. نو د هغې سبب دلته ذکر کوي. سبب یې څه شی دی؟ قسوة القلب، زړونه کلکېدل، زړونه سختېدل، زړونو کې انابت نه پیدا کول. دا د هغې سبب و چې د هغه مشرانو پلیتۍ د هغې خباستونه د کشرانو تم منتقل شو. بل دا آیت تمهید هم دی د وروستۍ راتلونکي خبایثو دپاره چې په دې وروستو بن اسرائیلو کې، موجوده بن اسرائیلو کې چې دا پلیتۍ راغلی دي، نو دغه پلیتۍ د څه د وجې راغلی؟ نو دا آیت ورله به طور تمهید راوړي. په تمهید کې بیا څه شی ذکر کوي؟ هغه اصل علت ذکر کوي، هغه سبب ذکر کوي چې د دې سبب د وجې په دې کې دا پلیتۍ راغلی دي. نو په آیت کې یو زجر دی، بل داسې ویلی شي چې آیت کې سبب یا علت ذکر کوي د انتقال د خبایثو مشرانو نه کشرانو ته، او بل په آیت کې تمهید هم دی وروستۍ خبایثو له. ثم قست قلوبکم، ثم قست بیا سخت شو، قلوبکم زړونه ستاسو. دلته دا ثم دا د استبعاد د پاره راغلی دی. ثم یاد ساتئ قرآن کې په ګڼو معنو راځي، خو دلته اول ځل ثم راغلی دی، نو دا د استبعاد د پاره معنی بیا مونږ د دې کوو چې ثم بیا وګوره،
یعنی دا رسته پلیته ذکر شوی خو بیا هم ته وګوره په ځای د دې چې د دې زړونه نرم شوي وي زړونه یې سخت شو نو ثم دلته د پاره د استبعاد راغلی دی ښه ثم بیا وګوره دا معنی به مونږ کوو ثم بیا وګوره په ځای د دې چې د دې زړونه نرم شوي وي چې هره واقعي زمونږ مشرانو کې قتل النفس و اتهام البریو خلق بے وجل بے گناه بے بدنامول پاغي سره چې دی دا لیدلې وي زړونه نرم شوي وي چې واقعي زمونږ په مشرانو کې الحیل فی حکم الله او د الله په حکمونو کې چل ول کول اخوا دی خوا کول چې د دې زړونه نرم شوي وي دوی دا اوریدل چې زمونږ مشرانو کې نقض العهود او الله او پیغمبر سره به وعدې ماتولې نو د دې زړونو لا نرمیدل پکارو چې زړونه نرم شوي وي چې هره واقعي زمونږ مشرانو کې دا پلیتې وي چې مونږ کې دا پلیتې نه وي نو الله فرمایي ثم بیا وګوره قست قلوبکم قست قلوبکم سخت شو زړونه ستاسو بیا وګوره سخت شو قلوبکم زړونه ستاسو من بعد ذلك پس د دې واقعاتونه یا پس د دې خبایثونه فهي كالحجارة نو دا پشان د غټي شو دا زړونه څنګه شو کالحجاره پشان د غټي او اشد قسوه بلکې دا ډیر سخت شو د غټي نه هم دا زړونه ثم بیا وګوره قصد سخت شو قلوبکم زړونه ستاسو قصد یاد ساتئ قسوة القلب په اصل کې وچیدل د زړه ته وایي چې زړه اوچ شي نو دې ته بیا مونږ وایو چې قسوة القلب شي چې زړه د چا اوچ شي نو هغه مړ شي ختم شي نو قصد یعنی قسوه د قلب اغا وچیدل د زړه ته ویلی شي خو دلته مراد د دینه زړه وچیدل نه دي ځکه دا خو مړه نه و دا خو ټول ژوندي و دلته مراد د دې قسوة القلب نه چویدل د زړه نه دي وچیدل د زړه نه دي بلکې د دې ځکه مراد د دینه عدم انابت ته عدم انابت چې یعنی د دوی په زړونو کې سره شوق پیدا نشو د الله حکمونو طرف ته عدم انابت چې یعنی دوی بالکل اتباع نکو د الله د حکمونو دوی سره یقین نکو د الله په آیاتونو باندې دې ته عدم انابت وي دوی سره عبرت وانه غستو د دې واقعاتونه دا عدم انابت شو نو دلته د قسوة القلب نه مراد څه شی دی عدم انابت زړونو کې سره شوق نه پیدا کېدل یقین نه پیدا کېدل د الله په آیاتو عبرت نه غستل اتباع نه کول د الله د حکمونو الله فرمایي ثم قست قلوبکم بیا وګوره سخت شو زړونه ستاسو زړونه سخت شو په کوم اعتبار سره په اعتبار د عدم انابت تاسو اتباع د الله او د الله د رسول د حکمونو نه کا تاسو د الله په آیاتو باندې یقین نه کو تاسو عبرت وانه غستو په دې انداز سره تاسو زړونه سخت شو قسوة القلب یاد ساتي قرآن کریم نور مقاماتو کې هم راوړی دی زه تاسو ته صرف آیات خیم تاسو ځان سره هغه ولیکئ سورة المائده آیت نمبر 14 کې بم راشي بلکې لګو ګورئ به طور نمونه دا سورت وګورئ سورة المائده 5 نمبر سورت آیت د دې 14 فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه نو په سبب د
ماتول د دوی ام مضبوط لوزونو لره الله فرمایي په لعنت می کو دوی او می ګرځول زړونه د دوی قاسیه سخت وي زړونه می ورله سخت سمانه چې دوی د الله اتباع نه کی دوی پایاتو یقینونه کی او دوی کی سره انابت را نشي داسې زړونه می ورله سخت کو دارنګ سورۃ الانعام ورپسې سورۃ وګورئ شپږم نمبر سورۃ الانعام شپږم نمبر سورۃ آیت د دې ده 3 دی کیوم قسوة القلب راغلی ده فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ورستو حالت ذکر کئی د پخوانو خلقو الله وی زمون دی ته عذابم راغلی پکار دی عاجزی کړوي خو لیکن د دې زړونه شو سخت شو عذابونه ویني خلق وځای د دې چې زړونه نرم شي د الله کتاب طرف ته مایل شي خو هغه نورم زړونه سخت شي ګناونو ته کار وی لکه نن وګورئ هر خوا عذابونه دي هر خوا او دا ورسته رزه نورم حالات خرابیږي دا د خلق نه وي چې اوس امن براشي زمون ملکونو کې دا امن دا لفظ د ذهنونو نه وباسي د دین پس به حالات خرابیږي رو نو چې حالات خرابیږي پکار دا دی چې ستا زړه د الله کتاب او د پیغمبر سنت طرف ته مایل شي کنه انابت پیدا شي په زړه کې طلب د قرآن طلب د سنت د پیغمبر نورم زیات شي خو مونږ سره الټا کارو شي زمون زړونه په دې کې سخت شي مونږ وایو خرابیږي دی کنه خپل کار وکړي دارنګ بیا ورپسې سورۃ الحج کې بم راشي 53 آیت کې د آیتونو لیکي به خپل وګورئ وخت بیا ډیر لګي سورۃ الحج آیت نمبر 53 دارنګ سورۃ الزمر کې بم راشي قسوة القلب آیت نمبر 22 کې 22 نمبر آیت د سورۃ الزمر سورۃ الحدید کې بم راشي حدید 14 نمبر آیت 16 نمبر آیت الله فرمایي ثم قست بیا وګوره سخت شو قلوبکم زړونه ستاسو کوم خطاب بن اسرائیل ته موجوده چې کم په مدینه کې دا نه چا غرسته مشرانو ته وختي ما ویل قلوبکم زړونه ستاسو موجوده بن اسرائیل ستا زړونه خو سخت شو په کار د دان نرم شوی د دې ما قبل واقعات او خباثات د وجې ثم قصد بیا وګوره سخت شو قلوبکم زړونه ستاسو من بعد ذالک پدې کې رستوالی د زمانه ته اشاره ده سمانا بیا وګوره سخت شو زړونه ستاسو من بعد ذالک پس د دې خباثاتونه پس د دې واقعاتونه هغه رستو زمانه چې تیر شوی ده دا غینه پس هم ستا زړونه وګوره سخت شو په کار دې نرم شوی وي په خلکو حالات تیر شوي وو هلاک شوي وو تباه شوي وو رټلی شوي وو بار بار خو چې تاسو دا هر څه واورېده بیا هم وګورئ تاسو زړونه سخت شو پس د دې زمانه نه دا زمانه چې تیر شوی ورسته ستاسو د مشرانو ثم بیا وګوره قصد سخت شو قلوبکم زړونه ستاسو من بعد ذالک پس د دې واقعاتونه دا ما قبل چې ذکر شوی دي نو زړونه سخت شو څنګه سخت شو سوال راتلو د سختیدونه مراد څه شی دی یو خو ما تاسو ته د دې حقیقي معنی او کچاغه انابت دی عدم انابت ته ختم شو شوق او رغبت ته ختم شو اوس دلته قرآن کریم په یو مثال سره وضاحت د دې قسوة القلب کوي چې زړه سختیدونه مراد څه شی دی زړه څنګه سختیږي نو یو ډیر ښکلی مثال سره د دې وضاحت کوي په دې ځکه تشبیه د کاڼي سره ورکی د ګټې سره الحجاره ګټې ته وي فهیه کالحجاره بیا وګوره سخت شو زړونه ستاسو څنګه سخت شو فهیه نو دا زړونه کالحجاره په شان د ګټې داسې سخت شو او اشد قسوه
او اشد قسوه کل حجاره کې دا کاف دا د تشبیه دی. نو کاف د تشبیه ورکی د دې د زړونو سختېدل د سره د الحجاره د کاڼي سره، یعنی زړونه ستاسو داسې سخت شو لکه د کاڼي په شان. او بیا مخکې دا او دا لت ترقی راوړي خلت ترقی په معنا د بل راځي بل، او لت ترقی په معنا د بل او هم په غنو مانو راځي ښه، لکه څنګه چې وروسته ما ثم کې ویل هغه په غنو مانو دی. نو دا او هم په غنو مانو دی، ځای په ځای به انشاءالله اشاره ورته کوم. لکه یو معنا دیږي کې او معنا څه ده په معنا د بل لت ترقی راغلی دی. نو معنا به داسې شي فهیا، نو دا زړونه کل حجارت پشان د کاڼي داسې سخت شو. او اشد قسوه کلام داسې دی اوس بل هي اشد قسوه او په معنا د بل، نو بل هي اشد قسوه بلکې دا زړونه ډیر سخت شو د دې کاڼي نه هم داسې معنا ولیکي. او اشد قسوه یعنی بل هي اشد قسوه بلکې دا زړونه سخت شو ډیر زیات سخت شو د دې وروستو حجاره نه هم د کاڼي نه هم، ځکه دا په وروستو حجاره باندې عطف. اول وی زړونه هم سخت شو داسې لکه د کاڼي په شان، بیا وی لیکن داسې سخت شوی چې دا د کاڼو نه هم ډیر زیات سخت دی. ګوره په دې ځای کې یو سوال راځي وړوکی شان سوال. الله فرمای ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره. بیا وګوره سخت شو زړونه ستاسو پس د دې واقعاتو نه څنګه سخت شو، فهي نو دا زړونه کالحجاره پشان د ګټې سخت شو، پشان د ګټې پشان د کاڼي. نو سوال اوس دلته دا راځي چې په دې ځای کې خدا ثابتېږي چې کاڼي هم سخت دي، سره پاغي کې نرموالی نه راځي، ځکه د دې زړونه ور سره مشابکه د دې زړونو کې چې څنګه نرموالی را نغی زړونه سخت شو، نو د کاڼي سره مشابه کړی دی. نو چې کاڼي سره مشابکه نو ثابتېږي خدا چې په کاڼو کې هم سره نرموالی نه راځي، کاڼي هم همیشه سخت وي څنګه چې د دې زړونه سخت دی. دا سوال دی چې کاڼي کې هم آیا کاڼي کې هم نرموالی نه راځي لکه څنګه چې د دې زړونه نرم نشو؟ دا سوال راځي دلته. بیا درته یې ولیکئ دې ځای کې د دې منکرینو زړونه مشابکه د حجاره د کاڼي سره، ولې د دې زړونه نه نرمیږي سره؟ نو سوال دا دی چې آیا دا کاڼي هم نه نرمیږي؟ نو د دې جواب ولیکئ. جواب دا دی چې کاڼي نرمیږي بېشکه. ولې نه نرمیږي؟ همدې آیت کې مخکې الله فرمایي وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. او بېشکه بعضې د دې ګټو نه هغه دي چې روانې شي د هغې نه نهرونه ترې روانېږي. ولې نه نرمیږي؟ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. او بېشکه بعضې د دې ګټو نه هغه دي چې وچوي نو راوځي د هغې نه اوبه. ولې نه نرمیږي؟ چویم د هغې نه اوبه راوځي. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا، او یقینا بعضې د دې ګټو نه لما غدي یهبطو چې راوغورځي من خشیت الله د یرې د الله نه، الله د یرې نه راغورځي هم نرموالی پکې راځي. دا ولې نه کېږي؟ لکه یو بل صورت هم په دې وګورئ سورة الحشر څنګه نه نرمیږي ګټې؟ په ګټو کې خو نرموالی راځي. سورة الحشر 59 سورت دی، 59 نمبر سورت، سورة الحشر 59 نمبر سورت، آیت د دې دی 21 نمبر آیت. لو انزلنا هذا القرآن، کنازل کړی موږ دا قرآن علی جبلن په یو غر باندې، غر هم د ګټو نه جوړي کنه. الله فرمایي که قرآن ما لګلې وي په غر لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله، خامخا لیدلې به تا دی غر لره
خاشعا یریدون کے، متصدعا ٹوٹی ٹوٹی کیدون کے، من خشیت اللہ دی یرد اللہ نا، کہ غر باندې میں قرآن غوندے عظیم کلام نازل کڑے وے دا یری نا با دا غر ٹوٹی ٹوٹی شوے، نو غر خو نرمیگی ماتیگی. اوس دلتا دا سوال زمنگا چې منگ سوالو کو آیا دا گٹیم نه نرمیگی، نو گٹو سره بیا ولی مشابه که چې گٹی نرمیگی، دا خو قرآن په خپل ثابتی گٹی کی نرموالی رازی، پا گٹو کی نرموالی رازی، خو بیام دیزی که دی گٹو سره ولی مشابه کرده دی. دا اوس بل سوال. چار کلا حجاره کی نرموالی رازی، نو بیا هم ولی دا حجاره سره مشابه شوه دی. دا بل سوال دل تراغی. دا دی جواب مولی کئی. دراصل دا حجاره دا یو محسوس شیزو، طولو تا پتوا گٹے پیجندل، صفت مورتا معلوم چه دا نہایت سخت. باری تعالی دا دی دا پویولو دا پارے دیو سخت سی ذکر وکو، دا دی دا پویولو دا پارا دیو محسوس ذکر وکو، زکا دا قسوة القلب کی دل دا خو غیر محسوس دے، دا محسوسی گی نتوی زڑی سخت شو، نو سنگ سخت شو. دی دا پارا خو سے مثال پکارو، ما مثال ورله د سشي ذکر کو د الحجاره د کانی، نو دا د دې جواب شو چې دا کانی محسوسو ټولو لیدو، ټولو تخکارېده، دی وجه الله تعالی د دې ګټې مثال ورکړ. ستا زړونه سخت شو، څنګه سخت شو؟ داسې لکه پشان دی او کانی، او کانی یقینا سخت وي. دا یاد وساتئ، که مونږ د ساینس په نگاه سره وګورو، مونگا پیور آئرن راوالو، اس پا نراوالو بالکل پیور، آگا نرم وی پا نسبت دا گٹو، پا نسبت دا کانو. نو کانی طولو کی سختی دی وجن اللہ تعالی دا دی کانو ذکرو کو، او دا موائے چیارا دا کانو نم سخت اشیاشتا دے، شتا خو خلقو ندے لی دلے. لکه زوست تاستوئے تا ہیری چوگوری ہیری ڈائمنڈ دا ډیر زیات سخت وي، او دا خو ټولو نو لیدلی، تاسو به هم نه لیدلی، مونږ هم نه دی لیدلی. از تصویران خو خلک ټول ګوري، خو هغه وخت کې خو نو عام نو دا اشیا، خو دا کاڼې ټولو څخه موجود، ټولو ته پته وه چې دا نهایت سخت. نو د وجې د سختوالي الله تعالی د دې د زړونو دا قسوه، د دې د زړونو سختیای مشابکه د حجاره سره، د کاڼي سره. اوس دلتا زمونږ اشکال پاتې شو چې کوم اول مونږ کړو. الله فرمایل ثم قست قلوبکم، بیا وګوره سخت شو زړونه ستاسو، پس د دې واقعاتو نه څنګه سخت شو، فهیه کالحجاره، نو دا شه پشان د کاڼو. نو ثابت دا شو چې کاڼي اخم نرمیږي، اخم نرمیږي. نو آیا څه امکانات شته چې د دې زړونه هم نرم شي؟ کاڼي خو نرمیږي، نو که کاڼو سره مشابکه، نو بیا خو امکان جوړیږي چې د دې زړونه هم نرم شي. الله فرمایي مخکې او اشد قسوه، دې کې ډېره مبالغه ده. اوس او اشد قسوه ا جمله مخې ته ذکر راوړو چې یقینا کاڼي نرمیږي، بعضو نه نهرونه روانیږي، بعضو نه اوبه روزي، بعضې حبوط کوي د خشیت الهی د وجې. الله فرمای او اشد قسوه، یعنی بل هی اشد قسوه. لیکن دا زړونه ډیر سخت دي، د دې دا زړونه دا نهایت سخت دي د دې ګټې نه هم، ځکه کاڼی خو بیا هم روانیږي نرمیږي، خو د دې زړونه چرم نه نرمیږي. نو دا او اشد قسوه دا زمون جواب شو د څه شي دپاره د دې وروستۍ حجاره. که دلته په تاسو کې اعتراض وکړي چې ګوره په دې آیت کې الله فرمایي ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهی کالحجاره، بیا وګوره سخت شو زړونه ستاسو پس د دې واقعاتو نه، نو دا زړونه داسې سخت شو کالحجارة په شان د کاڼو. نو که په تا اوس دا سوال وکړي، دا اشکال وکړي
چې کاڼي خو نرمیږي، کاڼو کې خو نرموالی راځي چوي، نو د دې زړونه یې ولې ورسره مشابه که؟ د دې زړونه هم نرمیږي ورته وایه نه، زړونه یې نه نرمیږي، یقینا کاڼي نرمیږي. خو الله د دې اشکال، د دې سوال د لرې کولو دپاره بیا وفرمایل او اشد قسوه، لیکن دا زړونه ډیر سخت دي د دې کاڼو نه هم. دا زړونه داسې دي چې د دې کاڼو نه هم ډیر زیات سخت. نو دا ویلی شي چې د کاڼو نه هم آیا سخت شی موجود و هغه وخت وایه او زړونه د دې منکرینو، د دې بن اسرائیلو نهایت سخت. من بعد ذالک، پس د دې واقعاتو نه، فهیه کالحجارتی، نو دا زړونه داسې شو لکه په شان د ګټو، او اشد قسوه، او په معنی د بل، یعنی بل هی اشد قسوه، لیکن دا زړونه ډیر سخت دي د دې ګټو نه هم. دا داسې زړونه دي چې د ګټو نه هم ډیر زیات سخت دي. د بني اسرائیلو دا زړونه ذکر کړه. یا دې زمانه کې موجوده خلک چې د هغې په شان، د هغې په نقش و قدم رواني، نو د هغې زړونه هم سخت دي، داسې سخت دي چې د ګټو نه هم ډیر زیات سخت دي، د کاڼو نه هم ډیر زیات سخت دي. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اوس ګوره دا مخکې وضاحت د هغه سوال دپاره چې آیا دا ګټې نه نرمیږي، دا ګټې دوره سختي د دې زړونو په شان. الله فرمایي نه، ګټو کې بیا هم خاصیت شته چې هغې نرم شي، خو د دې زړونه د دې ګټو نه هم ډېر سخت نه نرمیږي. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، دا اوس یو قسم ګټې ذکر کوي چې هغې نه نهرونه بهیږي، او د دې نمونه تاسو لوستې وروستو. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، او یقینا بعض د دې ګټو نه لما هغه دي یتفجرو چې روانې وي منه د هغې نه الانهارو ولې. تفجر روانېدو ته وایي، جاري ته وایي، چې شر سره هم داسې بهیږي. نو لما هغه دي یتفجرو چې روانې وي منه د هغې ګټو نه الانهارو نهرونه، د هغې نه څه شی رواني؟ نهرونه رواني. او دا تاسو لوستیو په آیت نمبر 60 کې د موسی علیه السلام په واقعه کې، او دا هغه اخري نعمتو په نعمو کې. فانفجرت منه 12 عینا، آیت 60 نمبر آیت. نو روانې شوې د دې ګټې نه 12 عینا، 12 عینا، 12 چشمې، 12 چینې روانې شوې. نو بعضې ګټې داسې دي چې د هغې نه نهرونه روانېږي. اوس هم داسې ګټې شته، د غریزو علاقو ته ورشئ چېرته چې سیندونه بهیږي، د هغه ګټو نه اوبه روانې وي. وَإِنَّ مِنْهَا، او یقینا اوس دا بل قسم ګټې، دویم قسم. وَإِنَّ، او یقینا منها بعضې د دې ګټو نه لما هغه دي یشققو چې وچوي. انشقاق معنی چوېدل، پټنه اردو کې چې وایي خلک. لما هغه دي یشققو چې وچوي، فیخرجو نو روزي منه د هغې نه الماء، اوبه. دې ګټو کې بعضې قسم داسې ګټې هم شته، داسې کاڼي هم شته چې هغه وچوي، نو د هغې نه اوبه روزي، ساس کې د اوبه ترې روزي، پرخه پې پرته وي. داسې کاڼي مونږ نه دي لیدلې، ځکه ښاریو کې لوی شوي، دا په دې غریزو علاقو کې شته. کاڼي وچوي، د هغې په منځ کې چې وګوري اوبه وي. نو الله فرمایي چې ګټو کې هم داسې قسم ګټې شته چې بعضو نه نهرونه جاري کیږي، بعضو نه د اوبو ساس کې روزي. وَإِنَّ مِنْهَا، یقینا بعضې د دې ګټو نه لما هغه دي یهبطو چې راغورځي من خشیت الله، د یرې د الله نه. یهبطو هبوط، دا حقیقي غورځېدو ته وایي چې د یو بره ځینه ښکته سیز طرف ته یو شی رالړه شي، دې ته هبوط وایي. د بره نه ښکته چې یو سیز رالړه شي، دې ته هبوط وایي. نو بعضې ګټې داسې دي چې هبوط کوي، غورځېږي، لکه دا سلایډنګ د دې غرونو. اکثر دلته په دې کابل ته چې راځي د ننګرهار نه، دلته یو غر دی، هغې ته مایپر وایي. په دې کې روډ جوړ دی،
دا نن موږ په دغه لار رالو، ورته وګورئ د الله قدرتونه دي، حیران بشي. دور اوچت به راشي حیران بشي. لاندې چې ګورئ کاڼي دا ګاډي لوی لوی ګاډي به درته وړوکې ښکاري. په دې ځای کې اکثر دا سلایډنګ وشي یا نور داسې غریزو علاقو کې، پاکستان کې یا نورو ملکونو کې روډونه بند کی. نو د دې نمونې هم شته. وان منها، او یقینا بعضې د دې ګټو نه، لما غد یهبطو چې راغورځي من خشیت الله د یرې د الله نه. اوس دا خشیت الله د دې وروستۍ ټولو ګټو سره ولګو. وروسته یو قسم ګټې ذکر کړ، لما یتفجر منه الانهار. دا ولی نهرونه تی ولی روانیږي؟ من خشیت الله د یرې د الله نه. لکه موسی علیه السلام درب ورک ګټې ته، د هغې نه اوبه روانې شوې. د چا د یرې؟ د الله د یرې نه. او بعضې ګټې داسې دي فیخرج منه الماء، انشقاق د ګټو کیږي، هغه وچوي، د هغې نه اوبو ساس کې روزي. ولې؟ من خشیت الله د یرې د الله نه. او بعضې حبوط کوي، ولې؟ من خشیت الله د یرې د الله نه. نو ګوره ګټو کې بعضې ګټې داسې دي چې هغې نه نهرونه جاري کیږي. نو بن اسرائیلو و منکرینو په تاسو کې داسې څوک پیدا نشه چې زړونه یې نرم شوي او د سترګو نه داسې اوښکې جاري وي. په ګټو کې بعضې داسې هم دي چې وچوي، د هغې نه اوبو څاڅکې راوځي. او بن اسرائیلو ستا زړونه ونه چوېدو، ستاسو سترګو نه هغه معمولي اوښکې هم راونوتې، دومره سخت شو زړونه. په ګټو کې بعض داسې هم دي چې راوغورځېږي د الله د یرې نه. او بن اسرائیلو په تاسو کې داسې یو تن نو چې د الله د یرې نه راغورځېدلی وي ځمکې ته، او دا سر یې ښکته غورځولی وي الله ته. الله فرمایي وان منها، او بېشکه بعضې د دې ګټو نه، لما غد یهبطو چې راغورځي من خشیت الله د یرې د الله نه. وره 3 قسمه ګټې درله ذکر کړې. او د دې ځینه دا ثابتېږي، ثابته شوه چې په جماداتو کې هم شعور الله تعالی اچولی دی. جمادات هم پوهیږي. جمادات یو خو لیوینګ وي، زنده سر اشیا، یو مړی زمون په نظر کې، هغه کوم نان لیوینګ. نو په دواړو کې الله تعالی شعور اچولی دی. نو زه دا زنده خو بس ساینسدانان ومني چا وشته، نو دا مړه خو نه مني چې په دې کې نشته. ولې نشته؟ قرآن کریم درته ذکر کو کنه، دا یو ځای نه دی صرف. دینه مخکې ما تاسو ته سورة الحشر هم راوباسلی و. که په غر قرآن راغلی وی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة الله. غر به ټوټې ټوټې شوی وي. د قرآن نه ثابتېږي چې په دې اشیاو کې هم شعور شته. او دارنګ قرآن نور آیتونه هم دي، لکه تاسو ګورئ سورة الاسراء، سورة بن اسرائیل هم ورته وایي. سورة الاسراء 18 نمبر سورت، 17 نمبر سورت دی. آیت د دې دی 4 44. سورة الاسراء بن اسرائیل هم ورته وایي، 17 نمبر سورت، آیت د دې دی 44. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن. ور الله له پاکي بیانې ووانه اسمانونه او ځمکه ور څه چې په دې کې دي. دا آیت دلیل دی موږ سره. وان من شيء، او نشته داسې یو څیز، الا يسبح بحمده، مگر پاکي بیانې په صفاتو د الوهیت د الله، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، او لیکن تاسو نه پوهیږئ د دې په تسبیح بیانولو، د دې په پاکي بیانولو تاسو پې نه پوهیږئ. هر یو شی د الله پاکي بیانې لګیا. ګوره دا ذرات چې څومره دي، دا د ساینس په اصطلاح کې مونږ وایو د ایټم نه جوړ دی. ایټم کې تاسو دننه چې کم ایجوکیټډ خلک دي هغې ته پته لګي، الکترونز وي، او الکترونز تاسو ګورئ ټول طواف کوي. دا دنیا هر یو څیز لګیا دی د الله تعالی پاکي بیانې. څوک په حال سره او څوک په قال سره، څوک په الفاظو سره وي او څوک په خپل حالت سره دغه پاکي بیانوي. تمام اشیا اوس ساینس والو نه پوښتنه وکړه چې دا څومره اشیا دي په دنیا کې میټر، دا د څه نه جوړ دي؟
واړه ذرات یې څه دي وایي ایټم. نو ورته ایټم کې دا وګوره الکترونز طواف نه کوي. دا یو دلیل دی موږ له. نو هر یو شیز لګیا وي د الله تعالی پاکي بیان. یو بل نمونه مشته په سورة الاحزاب کې به انشاءالله تعالی راشي. سورة الاحزاب درې دیرشم سورت دی، 33 نمبر سورت. د دې آخري آیتونو کې به راشي 72 نمبر آیت دی، 72 آیت. ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. ګران آیت دلته به وضاحت کوم، خو په دې کې الله تعالی دا فرمای چې ما په اسمانونو په ځمکو په غرونو باندې خپل احکامات پیش کا، غیم ویریدل آسمان ځمکه غرونه. نو دی آیاتو نه دا ثابتیږي. نورم شته آیتونه سورة الحج کې به انشاءالله تعالی د غرونو حالت وګورئ. نورم ګڼ سورتونه دي، دا یو څو به طور نمونه یاد ساتئ چې قرآن نه دا ثابتیږي چې په جماداتو کې هم شعور شته، او داسې احادیث هم شته د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث هم په دې باب کې موجود دي چې په جماداتو کې شعور شته، پوهیږي، د الله تعالی تسبیح بیانوي. لکه حدیث کې راځي چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغه اصحاب کرام ابو بکر، عمر او عثمان رضی الله عنهم دوی د احد غر ته وختل. نو حدیث کې راځي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم صعد احدا وابو بکر وعمر وعثمان، دوی وختل غر ته. فرجف بهم، نو دا غر اجړه کېده په دی باندې. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام فرمایل اثبت کلکشا احد، اے احد، اے د احد غره کلکشا، فانما علیک نبی، یقینا پتا باندې پیغمبر دی، وصدیق او رښتینی دی ابو بکر یادی، وشهیدان او دو شهیدان دی عمر فاروقم سار په مونځ کې شهید شوی دی د ابو لؤلؤ مجوسی فیروز د لاسه، او عثمان ذوالنورین هم شهید شوی دی د عبد الله ابن سبا یهودی د لاسه. نو دو شهیدان پتا ولاړ دي او یو صدیق دی او یو نبی دی. نو هود غره ودرېږه کلک شه مخ وځه، نو هغه ځای په ځای ودرېدو، سکون اختیار کړه. دارنګ نور احادیث شته د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغې نه دا ثابتېږي چې په جماداتو کې هم شعور شته. لکه یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مسجد نبوي منبر نه و جوړ، نو یو ونه وه، هغې سره به یې ډډه لګولی او خطبه به یې ویلو. چې کله منبر جوړ شو نو هغه ونه هغه یو سیټ ته کړ. نو نبی علیہ السلام چې هلته وختو، د هغه ونې نه د جړه آواز راته، په جړه و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبرې ورسره باقاعده وکړي. ولې وی مخکې لکه ډډه به دې په ما لګولو، اوس د ډډه په منبر شه، نو دې وجې جاړه. جماداتو کې شعور شته. ډېر حدیث داسې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به ګټو هم سلام کول، کاڼو به هم سلام کول نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته. نو دې آیتونو نو دې حدیثونه ثابتېږي چې جماداتو کې هم شعور شته دی. لکه دې ځای کې هم د هغې یو نمونه، بعضې ګټې دي نهرونه ترې روانېږي، بعضې وچوي د هغې نه اوبه راوځي ساس کې، بعضې وغورځېږي د الله د یرې نه. نو بیا الله بطور تسلی فرمایي وما الله، نه دی الله بغافل بې خبره اما د هغه څه نه تعملون چې تاسو کوئ. دا تسلی دی چاله مؤمنانو له، ځکه مؤمنانو کې بعض داسې وي د دې ګټو په شان چې د هغې د سترګو نه دا اوښکې دارې وي، اوښکې ترې سمې روانې وي، جاړي الله ته. او دا ډېر ښه صفت دی. د جړا ماده ځان کې پیدا کې، خو لله لا للمخلوق، مخلوق د پاره نه ګوري. بعضې خلک ذلیله خوار مخلوق تم جاړي، یا د الله بنده مخلوق له ولې جاړی، په خپله بل چاته جاړي. روپو 2 روپو د پاره، رزق د پاره مخلوقاتو ته جاړي. خیال کوئ اصل سړی هغه دی چې هغه بل ته نه جاړي بغیر د الله نه.
نو الله ته دا سترګې وې دا شان دارې وي، ته وې دا سترګې وځي داسې جاړي، دا ښه صفت دی. دا صحابو کې ډېرو، پیغمبرانو کې ډېرو، اوس مونږ کې نشته. مونږ مخلوق ته جاړو خو الله ته م یو ورځ ونه جاړل. او بعضې سترګې داسې وي د داسې ګټو په شان چې هغې نه ساس کې د اوبو راوځي، ځکه دارې نشي والی سترګې دي، اوښکې ته نه روانېږي، نو ساس کې خو دې وباسه که نه الله رضا دپاره. او بعض داسې وي چې وغورځېږي ګټې الله ته، د الله د یرې نه نو ته م وغورځېږه. مؤمنان هم داسې وي، الله د یرې نه ورته غورځېږي په سجده شي. نو الله تعالی دیزي کې تسلی ورکوي. اوس که څوک عمل کوي، الله فرمایي وما الله، او نه دی الله بغافلن بې خبره عما دغه څه نه تعملون چې تاسو کوئ. یا تسلی داسې شکل کې چې دا بن اسرائیل د دې زړونه سخت شو پس د دې واقعاتو نه، دی اوس هم په هغه خبایثو باندې روان دي، په هغې عمل کوي. الله فرمایي وما الله، او نه دی الله بغافلن بې خبره عما دغه څه نه تعملون چې تاسو کوئ. وره دا صفت د الله تعالی د قرآن په ګڼو آیاتو کې به ګورئ، که دا صفت دایمي دی د باری تعالی. الله هیڅ کله بې خبره نشي کېدی د مخلوق د اعمالو نه، د ټولو نه خبردار دی یو الله. تمامو مخلوقاتو نه داسې ذات دی، په یو وخت کې د ټولو زړونه ورته معلوم، په یو وخت کې تمام مخلوقاتو حالت ورته معلوم، په یو وخت کې د تمامو ونو د دې پاڼو نه خبر دی. سورة الانعام کې به بیا وګورئ انشاءالله، اوس وخت کم دی موږ سره چې موږ آیتونه راوباسو. نو الله تعالی هیڅ چرې بې خبره نه دی د مخلوق د اعمالو نه، الله خبردار دی. وما الله، او نه دی الله بغافلن بې خبره عما د هغه څه نه تعملون چې تاسو کوئ، چې څه کوئ الله د هغې نه واقف دی، خبردار دی. نو په دې آیت کریمه کې تاسو وکته زجر ورکو د موجودو ته، او ورسره سبب ذکر که د انتقال د خبایثو د مشرانو نه کشرانو ته. هغه سبب هغه علت سو قسوة القلب کېدلو، او دا آیت تمهیدو د دې مخکې خباساتو دپاره چې په دې کې دا خباستونه تحریف، منافقت، تقلید، لیاره او ځان له جنت خاص کول دا ولې دي کې راغلي؟ د دې قسوة القلب د وجې، د دې بد خصلت د وجې. نو انشاءالله فتطمعون یؤمن لکم وقد کان فریق منهم، دې ځینه د دې موجودو پلیتی دي خبایث دي، انشاءالله دا به سباني سبق کې ذکر کوو، ترجمه کوم غوږ کې دي. ثم قست قلوبکم، بیا وګوره سخت شو زړونه ستاسو، من بعد ذلک، پس د دې واقعاتو نه، فهی کالحجارة، نو دا زړونه سخت شو کالحجارة په شان د ګټو، داسې معنی وکړئ. فهی، نو دا زړونه سخت شو کالحجارة په شان د ګټې، او اشد قسوه، لیکن دا زړونه ډیر سخت شو د دې ګټو نه هم. معنا به څنګه کوي؟ او اشد قسوه، لیکن دا زړونه ډیر سخت شو د دې ګټو نه هم. ګټو نه هم ډیر سخت شه، ګټه به څه شي؟ د هغه به سختي سي. دا زړونه راشه وګوره د دې منکرین. وان من الحجارة، او بېشکه بعضې د دې ګټو نه، لما غد یتفجرو چې روانې شي منه د هغې نه الانهار، نهرونه ولیتې بهیږي. وان منها، او یقینا بعضې د دې ګټو نه، لما غد یشققو چې وچوي، فیخرج منه الماء، نو روزي د هغې نه اوبه. وان منها، او یقینا بعض د دې ګټو نه، لما غد یهبطو چې راوغورځېږي د بره نه ښکته، من خشیت الله، د یرې د الله نه. دا تفجر د دې نهرونو د ګټو نه، دا انشقاق د دې ګټو د هغې نه خروج د ما، دا حبود د دې ګټو د څه د وجې وي؟ من خشیت الله، د یرې د الله نه. وما الله، او نه دی الله بغافلن بې خبره عما دغه څه نه تعملون چې تاسو کوئ. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.